وروسته له دې چې نازي جرمن پوځ د شوروي اتحاد لخوا کلکه ماتې وخوړه، په همدې کال د دسمبر په 9 جاپان د امریکا په پرل هاربر سمندري اډې په ناڅاپي ډول برید وکړ او د امریکا سمندري اډه ویجاړه. د دې برید په نتیجه کې امریکا جګړې ته ورننوته. اوس جګړه نه یوازې د اروپا بلکې د نړۍ د کونجونو جګړه شوې وه. جاپان د امریکا پر سمندري اډې برید وروسته په 1942 کال کې د فیلیپین، مالیزیا او میانمار په نیولو بریالی شو. خو د مایدوي جګړه د امریکا لپاره د یوې سترې بریا پیل و. د جاپان سمندري ځواک ډیر زیان ولید او د دوی پرمختګ ودرېد. په اروپا کې د ستالینګراډ جګړه پیل شوه. دا جګړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ جګړه وه. هره کوڅه، هر کور د مرګ ډګر و. د ژمي یخني او د شوروي پوځ زړورتیا د نازي پوځ مخه ونیوله. د 1943 کال د فبرورۍ په میاشت کې د ستالینګراډ جګړه د نازي پوځ د تسلیمېدو سره پای ته ورسېده. دا د جګړې ستر ټرنینګ پوینټ و. د جولای په میاشت کې د کورسک جګړه د ټانکونو تر ټولو ستره جګړه د شوروي په بریا پای ته ورسېده. په همدې وخت کې متحدینو پر ایټالیا برید وکړ. د سیسیلي ټاپو نیول، د روم سقوط او د موسولیني رژیم پای. خو د ایټالیا جګړې کلونه دوام وکړ ځکه جرمن پوځ هلته کلک مقاومت وکړ. په همدې کال کې امریکا او برطانیې د جنوبي اروپا دروازې پرانیستې او د جګړې نقشه بیرته بدله شوه. د 1944 کال د جنوري په میاشت کې شوروي پوځ د لیننګراډ کلابندي ماتولو کې بریالی شو چې 3 کاله یې دوام کړی و. د جون په 8 د نورماندۍ ستر برید ترسره شو. زرګونه پوځیان د فرانسې ساحل ته کوز شول. د بمونو، ټانکونو او توپونو لاندې د دې عملیاتو په بریا سره د لویدیځې اروپا د ازادۍ لاره پرانسته. پاریس د اګست په میاشت کې آزاد شو. خلکو په کوڅو کې نڅا کول پیل کړل او د نازي وحشت تیاره له منځه. خو د دسمبر په میاشت کې هټلر خپل وروستۍ هڅه وکړه. د بیټل اف د بیلګ جګړه د آرډس په ځنګلونو کې پیل شوه. نازي پوځ د یوه ناڅاپي برید هڅه وکړه خو د څو اونیو جګړې وروسته ناکام شول. د جرمني پوځ وروستۍ هیله هم ختمه شوه. 1945 کال کې جګړه خپل وروستي حد ته ورسېده. شوروي پوځ د ختیځ نه او متحدین د لویدیځ نه د برلین پر لور روان شول. ښار د بمونو لامبو لاندې و. ښځې، ماشومان او سپین ږیري د جګړې د وحشت قربانیان شول. د اپریل په 10 ایډولف هټلر په خپل پناهځای کې ځان وواژه. د هټلر امپراتوري ړنګه شوه. د مې په 8 اروپا کې جګړه پای ته ورسېده. خلکو د وی په نوم جشن ونیو. خو په اسیا کې جګړه لا هم روانه وه او جاپان لا هم نه تسلیمېدو. امریکا د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه داسې وسله وکاروله چې نړۍ هیڅکله نه ولي. د اګست په 8 د امریکا لخوا د جاپان په هیروشیما ښار باندې اټومي بم وغورځول شو. څو شیبو کې زرګونه انسانان ووژل شول. 3 ورځې وروسته د جاپان په ناګاساکي ښار هم د امریکا لخوا دوهم اټوم بم وغورځول شو. د ناګاساکي ښار هم په اور لمبو کې وسوځېد. د سپتمبر په 2 جاپان تسلیم شو. نړۍ د ویجاړونکې په نوم د جګړې د پای ورځ ولمانځله. دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده خو د دې جګړې قیمت ډېر دروند و. شاوخوا 85 میلیونه انسانان ووژل شول. ښارونه ویجاړ شول. کورنۍ ړنګې شوې او د انسانیت په تاریخ د وینې ټاپې پاتې شو. د نازي جنایتونه په ډاګه شول. د هولوکاست کیسې د انسان وجدان لړزوي. د میلیونونو یهودانو، روسانو، پولنډیانو او نورو اقلیتونو وژنه د بشریت د وحشت یو تور څپرکی. د جګړې له خاورو نه د ملګرو ملتونو سازمان وزېږېد تر څو نړۍ ته د سولې او ګډ ژوند پیغام ورکړي. خو جګړې بله بڼه غوره کړه. د امریکا او شوروي ترمنځ سړه جګړه پیل شوه. دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده خو د دې ټپونه تر اوسه هم د انسانیت په زړه کې ژور پاتې.